د کابل پوهنتون په افغانستان کې د 1411 هجري لمریز کال د اکرب یا لړم په میاشت کې په کابل کې د طب پوهنځي په جوړېدو د لوړو زده کړو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د کابل پوهنتون د افغانستان تر ټولو پخوانی او معتبر علمي بنسټ دی چې په لومړیو کې د حقوقو، ساینس او ادبیاتو پوهنځیو په درلودلو سره وده وکړه او د هیواد د لوړو زده کړو په برخه کې مرکزی رول لوبوي. د کابل طب پوهنځي تر 1460 هجري لمریز کال پورې د کابل پوهنتون یوه برخه وه چې بیا وروسته ځانګړی پوهنتون اعلان شو. د کابل پوهنتون د 1960 لسیزې په شاوخوا کې د نړۍ د معتبرو پوهنتونونو او د لوړو اعتبار لرونکو پوهنتونونو له جملې څخه شمیرل کېدی. د کابل پوهنتون په هغه وخت کې د علمي معیار، تدریسي کیفیت، څیړنیزو فعالیتونو او نړیوالو همکاریو له مخې د نړۍ له نورو لویو او مهمو پوهنتونونو سره څنګ پر څنګ مخ په وړاندې روان وو او له هغوی سره د مقایسې لوړ مقام یې درلود. په دې وخت کې د افغانستان واکمن اعلی حضرت محمد ظاهر شاه و چې ښوونې او روزنې او لوړو زده کړو ته د دولت د اساسي لومړیتوبونو په سر کې ځای ورکړی و. اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د کابل پوهنتون ته ځانګړې پاملرنه کړې وه او د علمي چارو ترڅنګ د کابل پوهنتون د اداري چارو او پوهنځیو لپاره عصري ودانۍ جوړې کړې. وروسته د کابل پوهنتون د کتابتون ودانۍ او د هرې پوهنځي لپاره جلا لیلې جوړې شوې. د کابل پوهنتون چې په افغانستان کې د مور پوهنتون نوم ورکول شوی دی، په خپله غیږ کې مشهورو کورنیو او بهرنیو علمي کدرونو ته ځای ورکړی و. د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د بچهۍ پر مهال د کابل پوهنتون استادانو د امریکا، پخوانی شوروي اتحاد، جرمني، فرانسې، مصر، هندوستان او نورو هیوادونو په معتبرو پوهنتونونو کې په بیلابیلو رشتو کې تر ماسترۍ او دکترا پورې زده کړې کړې وې. هغه مهال د کابل پوهنتون د طب، انجنیري، ساینس، ادبیاتو، اقتصاد او ټولنیزو علومو په پوهنځیو کې داسې علمي نصاب تدریس کېدی چې د نړیوالو پوهنتونونو له معیارونو سره سمون درلود. د پوهنتون د تدریس ژبه یوازې ملي ژبې نه وي، بلکې انګلیسي، روسي، جرمني او فرانسوي منابع په رسمي ډول پکښې کارېدي چې دا په خپله د نړیوال علمي نصاب د پلي کېدو تر ټولو لویه نښه ده. نو له همدې امله هغه مهال په کابل پوهنتون کې د افغانانو ترڅنګ ډیرو بهرنیو محصلینو هم زده کړې کولې. نړیوال علمي کانفرانسونه پکښې جوړېدل، علمي مجلې خپرولې او علمي څیړنو ته یې ډیر ارزښت ورکاوه. دا هغه وخت و چې افغانستان د علمي بېطرفۍ سیاست درلود او د کابل پوهنتون د نړیوال علمي نظام قوي برخه ګڼل کېده او په هغه وخت کې د کابل پوهنتون نړیوال علمي هویت درلود او ورځ تر بلې لا د پرمختګ پر لور روان و.